د روښانیانو ادبي پړاو ته یوه لنډه کتنه. د بایزید خان د 10مې هجري پېړۍ په درشل کې د پخواني افغانستان کې د خاص سیاسي اجتماعي فرهنګ د شرایطو او د تمایلاتو تر اغېز لاندې یو عرفاني حرکت پیل او د خپلو خلکو ته د ده په عقیده د سمې لارې ښوولو اساسات د خپلو پښتو، فارسي، عربي، هند اثارو کې تنظیم کړل. د دغه پړاو خصوصیات: الف: په پښتو ادب تاریخ کې لومړی ځلې مسجع نثر لیکنه پیل کړه. ب: بایزید خان د هغو کورنۍ د مریدانو په دې برخه کې ډېر کار وکړه، دیوانونه یې ولیکل. جم: په دې دوره کې ارزنی خلشکي، علي محمد مخلص د مسجع نثر ترڅنګ ساده روان نثرونه هم لیکلي دي. دال: ځینې نه یوازې په پښتو لیکنه وکړه بلکې فارسي، عربي، هندي ژبو هم اثار ولیکل. ز: د روښانیانو په دوره کې لومړی ځل لپاره الفنامې ولیکل شوې. ه: اسلامي عرفان پوره مفاهیم او اصطلاحات په پښتو نظم او نثر کې وارد شول. واو: د هند ژبې، لغت او د هند فرهنګ د ځینو نومونو تر پخوا زیات پښتو ادبیاتو او پښتو اثارو ته لاره پیدا کړه، ځکه د روښاني حرکت او روښانیانو اړیکه د هند له ځمکو سره هم مستقیمه او هم نظمه وه. لام: د شعري انواعو له پلوه مخمس مربع چې په تېره دوره کې د هغه شعري انواعو نه لرلو په دې دوره کې کارول شوې ده. هنري ارزښتونه هم په منظمه توګه وده کړې.